نو قدرمنو بیا درته هرکلی او ستړي مه شئ وایم. پروګرام ادبزار دی. زه ستاسو ملګری یم ثاقب افریدی او غږ تاسو اورئ د پښتونخوا ریډیو اف ام 92.2 پېښور. قدرمنو اورېدونکو افسانه در سره شریکومه. ډېره زیاته ښکلې افسانه ده، ډېره زیاته په زړه پورې افسانه ده او دغه افسانه ده د ډېر ګران زمیندار بهار افریدي. ړومبي ځل د دوی افسانه مخې ته راغله او خوښه مې شوه. نو ما ویل چې د اورېدونکو سره یې هم شریکه کړمه دغه افسانه. نو یقین مې دی چې ستاسو به هم خوښیږي. د افسانې نوم د بشیر کاکا او لیک دی د بهار افریدي. نو په دغه تمه او په دې امید در سره شریکوم چې ستاسو هم خوښه شي. نه پوهېږم چې ولې هغه ورځ د بشیر کاکا د راډیو اواز زما په غوږونو لکه د سیخ راننوتو. که څه هم زه د بشیر کاکا د راډیو د اواز سره د بچپن نه اشنا وم، خو نن راله داسې محسوسېده لکه د بشیر کاکا راډیو ماله څه بلنه راکوي. ما چې غوږ کړکۍ ته نږدې کړو نو د راډیو ویاند یعنې کوربه د ګاونډي په حقوقو څه خبره شروع کړې وه چې پکې د ګاونډي د بیمار پرسۍ او پوښتنې کولو خبره هم وه. ما فکر کولو چې ګوره څومره وخت تیر شو خو نه ما او نه کوم بل ګاونډي د بشیر کاکا دا پوښتنه هم ونه کړه چې مړی که ژوندی. هغه ګاونډیتوب به داسې ځان ته ډېر بېحسه ښکاره شو. زه دلته وړوکی رالوی شوم خو چې ګورم نو بشیر کاکا دی او تنهایی ده او بل یوازینی ملګری دا راډیو دی. کله مې چې دا فکر مات شو نو په خپل زړه کې مې دا فیصله وکړه چې نن کار ته نه ځم، نن وخت د بشیر کاکا سره تیروم. راغلم او څپلۍ مې په خپو کې او د بشیر کاکا د کور په لور روان شوم. کله چې د بشیر کاکا د انګړ دروازې ته ورسېدم نو نوره خاموشي وه خو راډیو هماغسې چالان و. ما د دروازې زنځیر راونیو او داسې ورو ورو مې وړکو خو څه ځواب رانغلو. بیا مې په دروازه لاس کېښودو چې د لاس د کېښودو سره دروازه بیرته شوه. نن چې ما وکتل نو مخامخ پورې دیوال ته په کټ کې بشیر کاکا ډډه شوی و او ښی لاس یې خپل تندي ته اړم کړی و او سترګې یې پټې کړې وې لکه ښه په درانه فکر سوچ کې تللی وي او د کټ په کټخو کې ورته د څرمنې والا نیشنل ریډیو راځوړند و. زه راننوتم او په بشیر کاکا مې سلام واچوه خو د بشیر کاکا سوچ فکر زما سلام مات نه کړل. بیا زه راغلم او د بشیر کاکا د کټ په لنګه کېناستم چې زما د ناستي سره کټ وخوځېدو او د خوځېدو سره بشیر کاکا سترګې پرانیستې او داسې په هیبت سره شو لکه د زلزلې جړکونی. د بشیر کاکا سترګې چې په ما ولګېدې، وراره دا تی؟ هو کاکا زه یم. زه شکر دی چې زما جونګړی او غریب خانې ته هم چا راپېښه وکړه. نه کاکا داسې خبره نه ده، خو څه وکړو د ژوند مصروفیات دومره سیوا شوي دي چې هغه د چا خبره چې د سر ګرولو ته هم نه یوزګار. نور واقعي چې په موږ د پوښتنې حق لري. نه وراره زه پوهېږم چې نن سبا ژوند ډېر تیز شوی دی، چا سره وخت نه وي او په دې خبرو کې د کټ سر ته ولاړه خپله امسا راواخیسته. وراره زه چای راوړم. ما د بشیر کاکا په اوږه لاس کېښودو. نه کاکا جي چای مې وڅښلې. وراره تیارې چې دي په غریب پرتې دي، څه تکلیف نشته. نه کاکا جي بیخي مې زړه ته نه کېږي، بس صرف ستا مجلس ته راغلی یم. الله تعالی دې په ځوانۍ ښه وکړه وراره. بشیر کاکا خپلې خپې نورې بیا کټ ته راپورته کړې. ښه وایه که نه وراره، نور څه حال احوال دی؟ بلکل خیریت دی کاکا. ما وې نن به د کاکا جي نه څه اورو. بشیر کاکا خټ 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 وخندل. ما نه به څه اورې وراره، زه خو ټوله ورځ د دې وره دننه تېره کړم، نه څه وینم او نه څه اورم. زه او دا راډیو وي او دا د زمانې زوړ کورې کټ.
نه کاکاجي تا سره کوم معلومات دي؟ دومره معلومات موږ چېرته لرو؟ هغه څنګه وراره؟ هغه داسې کاکاجي ته د ډېر عمر سړی تاریخونه دي لیدلي او اورېدلي دي بل دا ریډیو اورې د دې نه هم درته ډېر معلومات حاصلېږي. ها 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 بشیر کاکا یوه درنه خندا وکړه. وراره نن سبا دومره اوزګارخېل چېرته ځي چې د بشیر ګډو وډو ته غوږ کېږدي. په طنزیه انداز سره بشیر کاکا دا خبره وکړه. ما هم طنزیه شکل اختیار کړو کاکاجي نن دا اوزګارخېل هم ستا اورېدو ته راغلی دی. بشیر کاکا یو ځل بیا دعا وکړه وراره د غمونو په امان شي. په دې خبرو کې زما نظر مخامخ پورې بزل ته لاړو چې پرې دبره یو شکور پروت و چې پکې د سړې ډوډۍ رژېدلي زړي پراته و. کاکا لکه دا دې رژېدلې ډوډۍ نه ځان ته امچوره زما خیال دا شو چې غاښونه نه لري نو کیدای شي چې ځان ته ترېنه امچوره کوي. بشیر کاکا بیا وخاندل. نه وراره دلته دلته د چرچڼو مرغیو ته رجولي دي دلته راشي زما تپوس هم وکړي او دا خوراک هم وکړي. دا هم ښې دي ما سره ملګرتیا پالي او زما پوښتنه کوي. دا خبره هم د بشیر کاکا په ما یو اخلاقي ډزو چې واقعي ورسره زما سترګې ښکته لاړې او په دې سوچ فکر کې شوم چې دا خو لکه ماته پیغور راکوي چې ستاسو بې خونده ګاونډیانو نه خو ماته دغه مرغۍ هم ښې دي. سهار ماښام خو زما تپوس کوي او واقعي خبره ده چې نه خو ما او نه کوم بل کلیوال په میاشتو کلونو کې هم د بشیر کاکا دا تپوس هم نه دی کړی چې روغ یې که بیمار یې چې دا موږ ته ډېره د افسوس او د شرم خبره ده. بیا زما نظر دیوال ته پریوت چې په یوه زاړه بکس یعنې صندوق پریوتو چې د بره سر یې هم نه لرلو چې پکې د ماشومانو د لوبو څیزونه پراته وو. کاکا دا د ماشومانو د لوبو څیزونه دې څنګه ساتلي دي؟ دا ځل زما په سوال د خندا پر ځای د بشیر کاکا په رنګ د مودو د غمونو لړۍ راخورې شوې او په سترګو کې د جوبل شوو ارمانونو او حسرتونو د ډکو اوښکو جنازې را روانې شوې. زه هم حیران شوم چې دا څنګه تپوس مې وکړو چې ناڅاپه د بشیر کاکا حالت بدل شو او بل زما هم بېصبري زیاته شوه چې آیا د دې پوښتنې شاته هغه کوم عوامل دي چې بشیر کاکا یې د خندا د موړ نه د جړا په طرف مایل کو. کاکا څه چلو شو؟ دا ستا خو سترګې د اوښکو ډکې شوې. بشیر کاکا د خپل پټکي پیسکا د شا له طرفه راواړوله او خپلې سترګې او مایوسه اوښکې یې پرې پاکې کړلې او بیا یې د پوزې د سړک نه پس سترګې ما ته راپورته کړې. وراره بس مه پوښته دا خو زما ناهیلي او نیمګړي پاتې ارمانونه دي چې اوس صرف او صرف تش یادونه پاتې دي. هغه څنګه کاکاجي؟ بشیر کاکا یو سوړه سویلي وکړو. هغه لینده غونډس که چې ویني دا زما د زوی شبیرجان د لوبو او مشغوله نښې دي او دا نینځکې یعنې ګوډی چې ښکاري دا زما د لور مروریجانې لوبول شوي ګوډیانې دي چې په دې خبرې سره بشیر کاکا غریو نیولی شو او په مرۍ کې هغه د خفګان هغه غړت شان اواز راغلو. ما وی کاکاجي هغه اوس چېرته دی؟ وراره هغه اوس الله تعالی خپل ځان ته رابللی دی. ما خبره بیا دوباره کاکا مکمل کیسه راته وکړه چې څه چل دی. وراره دا د ډېرو وخت وړاندې خبره ده چې زه په نوکرۍ کې وم. د ماهي میاشت وه چې دلته په وطن کې ډېره زیاته واوره ورېدلې وه چې په هغې کې یوه شپه زما د کور چت هم راپرېوتی و چې په هغې کې زما دواړه بچي او مېرمن مړه شوي وو. او وراره افسوس په دې ډېر زیات راځي چې ما خپل بچي او ښځه هم په خپل لاس دفن نه کړی شو. هغه ولې کاکا؟ وراره هغه وخت داسې وخت و چې دا ټلیفونونه میلافونونه هم نه وو. هغه وخت به خبرې په تار وې او خطونه متونه به هم 3-4 ورځې پس میلاوېدل. نو ما ته هم د خپلو بچو خبر 4 ورځې پس میلاو شو. نو چې راغلم وراره نو صرف او صرف د خپلو بچو او ښځې د قطار قبرونو دیدار مې وکړو. نور هېڅ هم نه و پاتې. اوهو کاکاجي دې نه مخکې خو ما ته د دې غمجنې پېښې پته نه وه. او نو وراره چا سره دومره وخت چېرته دی چې پکې د بشیر د غم داستانونه وغږوي. یو ځل بیا د بشیر کاکا په خبره کې د حقیقت نه ډک طنز پروت و.
خو ما بشیر کاکا ته د ډاډ او تسلۍ خبره شروع کړې او د بشیر کاکا د سوچ فکر د بدلولو کوشش مې وکړو. هغه ورځ خو مې بشیر کاکا سره په دې کیسو کې تېره کړه چې ډېر څه مې ترېنه زده کړل. هغې ورځې نه پس زما دا معمول جوړ شو چې د کار نه به راغلم نو خامخا به د بشیر کاکا پوښتنې او لیدو ته ورتلم او د ده په لیدو او دعاګانو به زما د ستونزې او ستړیا ټول ټکانونه لرې کېدل. هغه مازدیګر د کلي د جومات مولانا صاحب چې د مانځه نه پس کومې د ګاونډي په حقوقو او د هغه په پوښتنه کولو خبرې اترې کولې، نو ما له یو افسوس شان ودرېدو. خیر مسلې مو واورېدې، خو د عمل د الله توفیق راکړي. نن سهار چې کار ته د تګ د تیارې په کوشش کې وم، ناڅاپي د بشیر کاکا خیال راغی، ځکه چې نن یې د ریډیو اواز تر غوږونه راتلو. زړه مې ټکان وخوړ او خپې مې هم بالکل د کار په طرف نه تللې. ما وې راشه نن اول د بشیر کاکا تپوس وکړه، بیا به کار ته ځم. څپلۍ مې په خپو کې او د بشیر کاکا د کور په طرف روان شو. ما چې وکتل نو د بشیر کاکا د کور په بېزلو چرچڼو مرغیو شور او چغار جوړ کړی و او نوره خاموشي وه. ما چې د بشیر کاکا د کور په وره لاس کېښودو نو دروازه دننه بېرته شوه. داسې معلومېده لکه بشیر کاکا ته پته وي چې سبا به یقینا ټول ګاونډیان زما جونګړې ته راځي. زه چې وردننه شوم نو ومې لیدو چې بشیر کاکا مخ په قبله خپل رب ته متوجه شوی دی او د دې مطلبي او فاني دنیا نه یې سترګې پټې کړې دي او په شونډې یو ګیله لفظ پاتې و چې هغه له خپلو ګاونډیانو نه و. دا چې د بشیر کاکا غم او ویر لمانځلو او مناولو هغه یوازې د ده د کور د بېزلو هغه چرچڼې او مرغۍ وې چې سحر وختي د بشیر کاکا په ویر اخته وې.